دایکنډي د افغانستان په زړه کې پروت هغه ولایت دی چې د نوم په اورېدو یې ډېری خلک یوازې د سپېرو غرونو انځور په ذهن کې جوړوي. خو کوم دایکنډي چې موږ تاسو ته درپېژنو د هغه تر شا د ښکلاوو یوه پټه خزانه پرته ده. له څو ساعت مزل وروسته د بامیانو تاریخي ښار ته ورسېدو. موږ هم له موقع څخه په استفادې ډېره خوندوره میوه راواخیسته. یکاولنګ ته له رسېدو سره ډریور د موټر ټایرونه بدل کړل ځکه نوره لاره خامه او ډېره اوږده ده. دلته یو هوټل ته د ډوډۍ لپاره ورغلو. په هوټل کې د ناستو کسانو کړو وړو له ښاري خلکو ډېر توپیر درلوده. له بامیانو څخه راورسېدو د یکاولنګ ولسوالۍ ته ماخوستن ده او موږ په همدغه هوټل کې ځای پر ځای ناست یو. تاسو یې وینئ چې یو ډېر جالبه دسترخوان کور ده. هر طرف ته ستړي مسافر چې د دایکنډي ولایت ته ځي دلته راټول شوي دي او ډوډۍ نوشجان کوي. د افغانستان غرونه د دې خاورې د تاریخ، جغرافي او ښکلا نه بیلیدونکې برخه ده. د هندوکش له جګو څوکو نیولې تر سلیمان غره پورې د زرګونو کلونو تمدن او کارواني لارو کیسې په ځان کې لري. د دې غرونو د خلکو ژوند، د کورونو جوړښت او د شنو درو د ښکلاو په لیدو سره مو فکر وکړ چې ولې زموږ دا دومره ښایسته وطن لا موږ تر اوسه نه و لیدلی. بالاخره له 20 ساعتونو وروسته راورسېدو د سنګرکیش کوتل ته. ډېر پیچلی کوتل ده او ډېر ستړي کوونکې لاره ده. زموږ سفر به لا هم دوام لري. موږ به ځو تر نیلي پورې. تاسو راسره مل پاتې شئ. تېره ورځ ناوخته د نیلي ښار ته راورسېدو. شپه مو په همدې هوټل کې وکړله. نن به موږ د نیلي له بېلابېلو برخو څخه او ترڅنګ به یې د خلکو ژوند، فرهنګ او له ښایسته طبیعت څخه به یې ننداره کوو. راسره اوسئ. زاړه خټین بازارونه د انسان د سنګینۍ، قناعت او ګډ ژوند یادګارونه دي. دا موږ ته راښیي چې د ژوند ښکلا د لوړو ماڼیو او ښایسته ښارونو په بڼه نه ده بلکې په هغو ځایونو کې ده چې انسان پکې د طبیعت او له بل انسان سره په صداقت ژوند کوي. کلاسیک پخوانی ډیزاینونه او پخوانی خلک، پخوانی مینه او محبت د دې خلکو د دې بازار په هره څنډه کې پرته ده. په دې پخواني بازار کې د بادامو خورا زیات دوکانونو شتون درلود او نسبت کابل او نورو ښارونو ته بادام ډیر ارزانه پکې پیدا کېدل. سلام علیکم. کاکای خوب هستین؟ اجازه خواست. چندی است؟ خب حاجی صاحب شما خوب هستین؟ همراه شما هم صحبت کنیم. بادام آوردین سودا میکنین یا چطور؟ سودا میکنیم. خب چند سیر آوردین برات معلوم است؟ یک 40-50 سیر هستن. خب
چند قسم بادام در دایکندی پیدا میشن؟ در دایکندی یک گل در رقم شاید زیادتر پیدا شود. سلامت باشین حاجی. د دې زاړه ښار په هره څنډه کې یو نوی تصویر و. د یوې څاه په لیدلو دا راته ثابته شوه چې دلته لا اوس هم طبیعت په خپل زاړه حال پاتې دی. د هېواد په ګڼو ولایتونو کې به خوا دا ډول څاګانې وي چې خلکو به اوبه ترې راویستلې او اوبه به یې ترې نوشیجان کولې، خو اوس یې اکثریت وچ شوي دي. دلته اوس هم دا ډول کوهیان شته او خلک په دغو بوقو کې اوبه راوباسي. کلتوري خواړه د یوې ټولنې د تاریخ، دودونو او ژوند د سبک ژوندی انځور دی چې د پیړیو په اوږدو کې د نسلونو له لوري د ذایقې، رنګ او کیسې په بڼه لیږدول کیږي. په دایکنډي ولایت کې له فهیم صاحب سره آشنا شو او له نوموړي مو هیله وکړه چې د غوښو او کبابونو پر ځای زموږ لپاره اصلي وطني خواړه تیار کړي. زموږ لپاره نه یوازې وطني خواړه پاخه کړل، بلکې یوې ښکلې درې ته په میله هم ولاړو. بندی را که در بگراون هم پیدا میکنید به نام بند پغمان مشهور است. آمدیم اینجا قرار است که بخیر یک غذای محلی که در دایکندی در شهر نیلی مشهور است پخته بکنیم. به نام بته میگه این غذا را. بته. بعضیا کچری هم میگه، بعضیا بته میگه، ولی مشهور بته است. و این ترکیباتش از برنج است، ماش است، دیگه دوغ است، سیر هم در بینش گت میکنه، روغن مسکه هم است که در سرش میکنه. بسم الله کلا شروع کن. د بټي مزه مو وڅکله، ډېره خوندوره وه. نو موږ به دا نوشیجان کړو. دا په لویه پکتیا کې هم دې ته ورته رواج شته دی چې هغه ته ډنډکی وایي، خو دا بټه به موږ وخورو. تاسو را سره پاتې شئ. په دې ښایسته ولایت کې د غرونو بیل طبیعي شکلونو او د کورونو ښایسته معمارۍ راته د طبیعت یو بل تصویر، د انسان هنر او ښې سلیقې کیسې بیانولې. د دې سیمې کورونه په خورا مهارت جوړ شوي. د باغونو په منځ کې د لمر زرین وړانګو ځلا د شنو ونو او خټینو کورونو پر دیوالونو یوه عجیبه منظره جوړه کړې وه. موږ په دې ښایسته منظره کې د یوې لرغونې کلا لیدو ته روان وو. دا کلا که څه هم ډیره تاریخي مخینه نه لري، خو لیدل یې زموږ د سفر یو تر ټولو ښه برخه برابروي، ځکه د دې سیمې د خلکو د ژوند معیار او ذوق موږ ته راښیي. یا الله بفرمایید. درباره امی قلعه بگوین که کی جور کرده، چه وقت میشه؟ بسیار خوب. محترم، قلعه عمرش نزدیک به بالای 95 سال است. این 95 سال میشه و کسی به نام مرحوم حاجی صاحب یوسف بیگ این قلعه رو ساخته. حدوداً گفتیم که 97 سال میشه و او آدم هم یک مردی
بالاخره یک رهبر بوده در مناطق هزارجات در کل هزارجات و دمی قلعه رو ساخته و این هم به خاطر خانه شخصیش بوده برای محافظتش این میگه قلعه رو ساخته. خیلی خوب. یک قلعه عجیب است در مابینشون کی هستن اگر برای معرفی ما و شما این میمانخانه رو که دیدیم این میمانخانه است. این پایینی نبوده سابق نبوده، فقط اینمی چیزی که سابق مانده و نموج بالا و نمو برجا هست و 4 برج داره ای و یک ساختمان نشیمن که دو بالا داره حدودا 6 تا اتاق است، 6 حمام است، 3 دانه پشت دروازه ای است، 3 دانه هم آشپزخانه که اتاقا گرم میشه همراهش چون سابق امی رقم بوده و دیگه تقریبا یک 13 دانه بالاخانه دیگه است. 13 دانه اتاق دیگه در منزل دویش است. دیگه این یک آشپزخانه کلان. اینی معماری سابقه است که این شده. تفاوت ازی با کارهای آل فعلا که ساختمانهای فعلی است یک تفاوت داره. دیوار خود خانه از دیوار قلعه جداست. پشت سر از دیوار قلاسی باز دیوار خود خانه است. این اطراف از اول ساخته شده بعد از باز خود خانه ساخته شده. این یک مورد دومی رنگ آمیزی رو گفتیم که نزدیک به 85 سال یا نزدیک به 90 سال میشه شده. باز رنگ نکنید دیگه ما به کلی ردیس نزدیم به خاطر که خراب میشه. ترکیبات از دیرم که پیشتر امرای شما گپ زدیم که اونمو گچ و گل رس و دیگه گل لوخ و منده شیرش کویی و امی سنگ ابرک است که از کلا چی بوده غیر از گچش که از کابل و جامعه آورده بوده چه رقم بوده و دیگه اینمی که جور شده 3 اینمی رقم اتاق است. تفاوت های دیگه ای که داره و امروز کسی از این کار نمیکنه با این شیوه با این نقش نگار با این دیزاین کسی تا به حال ما ندیدیم که کار کرده باشه و معمار از این کسی که رو ساخته هم از برادرای پشتونی ما بوده از ولایت وردک بوده. میر که بوده خدا رحمت کنه اینمی مشکلات مردم حل میکرده بوده. اول خو اینمی کارهای مردمی رو میکرده بوده و بعد از اون مثلا اگر کدام مشکلی بین مردم و حکومت به وجود می آمده بوده باز اینا رو میر صاحب حل میکرد. مردم بیشتر همی کلانا را رهبر میگه دوره باز میر میگفته بوده بزرگواره. مثلا اینال خدا رحمت کنه پدر کلان ما به نام میر حاجی یوسف بیگ است مشهور. حاجی یوسف بیگ. خیلی این باغ هم مربوط شما میشه؟ بله این باغ هم مربوط ماست. خب باغی کی دارین در این ساحه بیشتر در این منطقه ما است. بیشتر نتیجه خوب بادام میده. اولین چیزی که در بسیار یعنی رشد خوب مونه بادام است. بادام هم حدوداً در این مناطق بالای 100 سال میشه که شروع شده کارش. مردم ما آوردن بیشتر از مناطق ارزگان و ایجاب بودن باز از اون ساحه در این ساحه انتقال کردن. سلامت باشین. خوش شدم که شما را دیدم و قلعه مرحوم حاجی صاحب بیگ دیدیم. سلامت باشین. اگر کدام پیغام دارین جور باشین، سلامت باشین. احمدزاده صاحب ما شما رو خوش آمدید میگم. در این ملک بسیار خوش آمدین، زحمت کشیدین. برای بیننده و شنونده شما سلامای خود ما تقدیم میکنیم. یگان وقت اگر فرصت داشتن بیاین ببینن دایکندی را، خصوصا ساحات کسایی که علاقمند به دیدن آثار باستانی افغانستان است اینا ملی است، بیاین ببینن که چه رقم مردمای زندگی میکنه، به چی شیوهی برده زندگی مردم. اینا جزء تاریخ ما و شماست. تاریخ مردم افغانستان با هم گره خورده. بنابراین ما هم تشکری میکنیم از شما، زحمت کشیدین و فی الحال از لحاظ امنیتی ما براتون وعده میتیم که دمی 4 سال که امارت آمده سطح افغانستان امنیت است. این شرایط فراهم است برای مردم افغانستان که برن مثلا ما برم جلال آباد
بیشتر که حالی فعلا در مورد جلال آباد صحبت میشه باغ ناکاموراست او رو باید آدم بره ببینه و یک کس از جلال آباد بیا مثلا قلعه میر صاحب یوسف بیگ ببینه و یکی بره در بامیان یکی بره در بدخشان از بدخشان بره مثلا در قندار از قندار بریم در هلمند اینی یک زمینه فراهم است برای مردم ما و شما برای مردم افغانستان که اینی شرایط فراهم شده و بگردن یعنی از فرهنگ مردم از شیوه زندگی مردم از ملک مردم از تمام چیز یکدیگر ما و شما خبر باشیم چون ما و شما در این ملک هستیم در این سرزمین هستیم و مکلف به زندگی در اینجا هستیم و مکلف به این که از همدیگر خود اول بگیریم. بله از ما هم هدف همی بود که بیاییم به دایکندی و فرهنگ عنعنات این مردم رو ببینیم. تشکر. خوش آمدین. جور باشین. ما را هم خوشحال کردین. تشکر. جور باشین. زموږ د خپرونې وروستۍ برخه د مرحوم حاجي یوسف بیګ ښکلاوه چې همدا مو په ګډه سره ننداره کړله. نور به زه د کابل په لوري همغه سفر هم راسره تعقیب کړئ. زموږ د دایکندي سفر د جوز میرامور تر همدې وروستي بازارک پورې و. تر بل سفر مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. هیله ده چې دا سفر مو د پام وړ ګرځېدلی وي.